کوم کسان چې کافر شي د هغو لپاره سخت عذاب دی او کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره مغفرت او لوی اجر دی. که نو څه مقام دی د هغه چا د ګمراهۍ چې د هغه لپاره د هغه ناوړه عمل ښایسته کړی شوی وي او هغه یې ښه ګڼي. حقیقت دا دی چې د الله چاته خوښه شي په ګمراهۍ کې اچوي او چاته چې خوښه شي سمه لاره ورښي. نو ای پیغمبره ته خپل ځان د هغو خلکو په خاطر په غم او افسوس کې خامخا مه ویلې کوه. څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي. هغه خو همغه الله دی چې بادونه لیږي بیا هغه وریځې راپورته کوي بیا موږ هغه د یوې شاړې سیمې خواته بیایو او هماغه ځمکه را ژوندی کوو چې مړه پرته وه. د مړو شوو انسانانو ژوندي کېدل به هم په همدغه شان وي. څوک چې عزت غواړي هغه باید وپوهیږي چې عزت ټول د الله دی. د هغه حضور ته چې څه شی پاس ورخیږي هغه صرف سپېڅلې وینا ده او ښه عمل هغه وینا پورته خیژوي. پاتې شول هغه کسان چې په ناوړو کړنلارو لاس پورې کوي د هغو لپاره سخت عذاب دی او د هغو مکر په خپله له منځه تلونکی دی. الله تاسې له خاورې نه پیدا کړی بیا له نطفې نه بیا یې ستاسې جوړې پیدا کړې یعنې نر او ښځه. هیڅ ښځه نه حامله کیږي او نه ماشوم زیږوي مګر دا هر څه د الله په علم کې دي. هیڅ عمر موندونکی عمر نه مومي او نه د چا په عمر کې څه کموالی راځي مګر دا هر څه په یو کتاب کې لیکل شوي دي. د الله لپاره دا ډیر آسان کار دی.